د وحدت نیوز درنو کتونکو دا وخت تاسو ته درکوو یو بریکینګ نیوز د خیبر پښتونخوا د کورمې په صده بازار کې د پولیسو په یوه تاڼه کې د ډزو په پیښه کې 2 کسان وژلې شوي او 12 نور جوبل شوي د سرچینو وینا ده چې دغه پیښه وروسته له هغې مخې ته راله چې د تاجرانو ترمنځ د پیسو په لین دین باندې په خپل منځ کې بحث او تکرار روان د هغې ترمنځ خبرې ترخې شوې او تر ګستاخانه لفظونو پورې ورسېدې. د سرچینو وینا ده چې یو تن د مقامی یو تاجر په دکان کې پناه اخیستې وه او دغه پارېدلي خلک چې دی د هغه د نیولو دپاره د دغه تاجر دکان ته ورغلل او د هغه د سپارلو غوښتنه یې وکړله، خو تاجر هغه ته د دغه تن د سپارلو نه انکار وکړو. د کوم وروسته چې دغه مظاهرین چې دی هغه نور هم وپارېدل او په هغې باندې د حملې کولو کوشش وکړلو. وروسته چې دی نو ویل کېږي چې یو ګاک چې دی دغه مظاهرین په پولیسو باندې هم حملې کولو ته ولمسول. د کوم وروسته چې پولیسو دغه تن نیولی دی، د دې نه پس مظاهرین چې دی هغه نور هم پارېدلي دي او د پولیسو تاڼۍ نه چې دی هغه یې ګیرۍ ترې نه اچولې ده. بیا د دې وروسته چې دی پولیسو سیمې ته د فوج دستې هم وربللي دي. د کوم وروسته چې د قانون اهلکارو ویلی کېږي چې د قانون اهلکارو په ډزو باندې 2 کسان وژلې شوي دي او 12 نور جوبل شوي دي. په دې کې د ویل کېږي چې د 8 کسانو علاج چې دی هغه په مقامي هسپتال کې شوی دی او نور چې کوم 4 کسانو د هغې حالت تشویشناک و هغې پیښور ته منتقل کړی شوي دي. د دغه پیښې وروسته په سیمه کې حالات ډیر زیات توجین دي. د کوم وروسته چې د قانون نافذونکو ادارو اهلکار په سیمه کې ګشت کوي. په سیمه کې ویل کېږي چې کرفیو هم نافذ کړی شوې ده. د سیمې د ډیپټي کمشنر او انتظامیې وینا ده چې حالات معمول ته راګرځي او د مسلې حل کولو لپاره یو جرګه هم خپل کوششونه کوي. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره تاسو د وحدت نیوز سره اوسیږئ.